سلامونه درنو لیدونکو وحید الله زیار یم. په دې هیله یم چې تاسو ټول به روغ او جوړ وئ. له لایف اینډ ایجوکیشن یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا تاسو سره یم. نن د جیمیل د کورس دوهمه ویډیو ده. په تیره ویډیو کې مو جیمیل اکاونټ جوړ کړ، هغې باندې مو کار وکړ. نن غواړم چې د جیمیل په ټولو اپشنونو باندې لنډ رڼا واچوم، یعنې یوازې بحث ور باندې وکم. هغه ټول اپشنونه چې په جیمیل کې موجود دي لنډ بحث ور باندې کوو، لنډ تشریحوو او په راتلونکو ویډیوګانو کې به انشاءالله په دغه ټولو اپشنونو باندې عملي کار کوو او په هر یو اپشن باندې به ځانګړي ویډیو جوړوو. نننۍ ویډیو ډیره مهمه ده، ویډیو تر پایه راسره وګورئ. راځئ چې د جیمیل پر ټولو اپشنونو په ټوله کې لنډه رڼا واچوو او لنډ بحث ور باندې وکړو. درنو ملګرو، له هر څه نه وړاندې په خپل موبایل کې جیمیل پیدا کړئ. زه راځم په جیمیل باندې له دې ځای څخه کلیک کوم. تاسو ګورئ چې زما په موبایل کې زما لپاره جیمیل خلاص شو. له هر څه نه مخکې د جیمیل په سر کې تاسو ګورئ چې هلته لیکل شوي دي سرچ ان ایمیلز. دې ته د جیمیل سرچ بار وایي یا د جیمیل لټون برخه وایي. په دغه برخه کې تاسو عموما کولی شئ چې ایمیلونه سرچ کړئ، یعنی کله چې ستاسو په جیمیل کې ایمیلونه زیاتیږي، په زیاته کچه ایمیلونه درته راځي او بیا په اسانه ایمیل نشئ پیدا کولی، نو کولی شئ چې له دغه ځای څخه همغه ایمیل سرچ کړئ او په اسانه سره تاسو ته په هغه ټکو باندې یا په هغه کلمو او ورډز باندې چې تاسو دلته لیکلي دي د ضرورت او اړتیا اړوند هغه ایمیل ترې خلاص کړئ او ویې ګورئ. اوس هم راځو د سرچ بار په چپه برخه کې دریو کرښو باندې کلیک کوو. دلته تاسو ګورئ چې جیمیل بلا اپشن لري او دغه هر اپشن زموږ لپاره ځانګړی کار، ځانګړې دنده ترسره کوي چې په دغه ویډیو کې به یوازې دغه اپشنونو باندې سرسري خبرې وکړو او وروسته بیا په هر اپشن باندې عملاً کار هم کوو انشاءالله. تر ټولو لومړی اپشن د دغه اپشنونو په سر کې آل انبوکسز لیکل شوی ده. د دغه اپشن کار دا ده چې که چیرته تاسو له یو څخه زیات ایمیل ادرسونه لرئ، نو د دغه ایمیل ادرسونو ټول ایمیلونه به تاسو ته دلته هم ښکاري. یعنی زما یو ایمیل ادرس دغه ده او یو بل لرم او دغه ایمیل ادرسونه په هغه صورت کې چې ستاسو په موبایل کې لګین وي، نو د دغه ایمیل ادرسونو ته چې څومره ایمیلونه راځي د هغوی ټولو مجموعه یا د هغوی ټولګه به دلته په آل انبوکسز کې تاسو ته ښکاري. یعنی هغه نورې ایمیل پتې چې تاسو لرئ او هغوی ته هم چې تاسو ته څوک ایمیلونه رالیږي دلته به هم تاسو ته راځي او دلته به هم تاسو ته ښکاري. دوهم اپشن تاسو ګورئ چې د پریمري په نامه باندې ده او عموما دا یو مهم اپشن ده په جیمیل کې. دغه اپشن ته عموما هغه ایمیلونه راځي یا په پریمري کې عموما هغه ایمیلونه زموږ لپاره سطل کیږي، ښکاره کیږي چې عموما زموږ ملګري رالیږي، عموما زموږ د کورنۍ غړي رالیږي، د کار له دفتر څخه یې زموږ نور کارمندان یا اداري سټاف رالیږي. او په دې ډول باندې چیرته چې تاسو زده کړې کوئ له هغه ادارې څخه، له هغه پوهنتون یا عموما له کالج څخه تاسو ته رالیږل کیږي. یعنی دا هغه ایمیلونه دي چې تر ډیره بریده پورې شخصي دي او تر ډیره بریده پورې فردي دي او ستاسو لپاره مهم دي. نو له همدې خاطره یې جیمیل هم تاسو ته د پریمري په دغه برخه کې ځای پر ځای کوي او دلته یې تاسو ته ښکاره کوي. دریم اپشن په جیمیل کې تاسو ګورئ چې هغه د پروموشنز په نامه باندې ده. هغه ایمیلونه چې پروموشنز ته راځي عموما په مارکیټینګ او سوداګرۍ پورې تړلي وي. مثال په طور باندې ځانګړي وړاندیزونه وي، همدارنګه تخفیفونه وي او د دې سربیره دغسې نور څه چې هغه سوداګرۍ او مارکیټینګ پورې اړه لري، مثال په طور ځینې اعلانات د ځینو توکو. نو دغه ډول ایمیلونه تاسو ته بیا پروموشنز ته راځي، یعنی ستاسو په ایمیل کې یا ستاسو په جیمیل کې به په پروموشن کې ښکاري. او دریمه برخه هم دلته تاسو ګورئ د سوشل په نامه باندې ده. عموما
د سوشل د جیمیل د سوشل برخه چې ده یا په دې کې چې کوم ایمیلونه ساتل کیږي دغه ایمیلونه هغه ایمیلونه دي چې د سوشل میډیا له پلیټفارمونو څخه راځي. یعنی تاسو په فیسبوک کې هم کار کوئ، تاسو په انسټاګرام کې هم کار کوئ، تاسو په ایکس یا ټویټر کې هم کار کوئ، یوټیوب کې او ټیک ټاک کې هم کار کوئ. نو هغلته چې کوم نوي څه راځي هغلته تاسو ته نوټیفیکیشن یا خبرتیا درکوي، د هغې ایمیل دلته هم راځي او دلته تاسو ته جیمیل د سوشل په برخه کې ځای پر ځای کوي یا په دغه برخه کې تاسو ته ښکاره کوي. او په دغه برخه کې بل اپشن هم اپډیټس ده. اپډیټس ته هم عموما هغه ایمیلونه راځي چې کله تاسو پورې تړلو چارو کې یا تاسو پورې تړلو کارونو کې عموما کله چې ناویوالی راځي، کله چې تازهوالی راځي، کله چې په هغې کې بدلون راځي، نو د هغې ایمیلونه تاسو ته بیا دلته اپډیټس ته راځي. د مثال په طور باندې کنفرمیشن تاسو ته راځي او ځینې وختونه تاسو څه اخلئ د هغې ریسیټ تاسو ته دلته راځي. او همدارنګه کله چې تاسو پاسورډ بدلوئ تاسو ته دلته ایمیل راځي چې تاسو پاسورډ چینج شو. نو په دې طریقه سره دغسې بدلیدونکي شیان چې بدلون پکې رامنځته کیږي، پرمختګ پکې رامنځته کیږي، نویوالی پکې رامنځته کیږي او تاسو پورې اړه ولري، نو دغسې ایمیلونه بیا تاسو ته د جیمیل ویب سایټ د اپډیټس په برخه کې ښکاره کوي. لاندې تاسو راشئ یو بل اپشن مونږ د سټارټ په نامه باندې لرو او سټارټ اپشن هم په جیمیل کې یو مهم اپشن ده. عموما د دغه اپشن په ذریعه سره موږ کولی شو چې له خپلو ایمیلونو څخه مهم ایمیلونه رابیل کړو. یعنی موږ ته بې حده زیات ایمیلونه راځي خو ټول ایمیلونه مو په کار نه دي. موږ غواړو چې هغه مهمې چې دي هغه رابیل کړو، د یوه لیست په ډول یې ځان سره وساتو. نو هغه ایمیلونه موږ هملته سټار کوو او بیا دلته د سټارټ په دغه ځای کې موږ سره لیست کیږي او بیا کولی شو له همدغه ځای موږ ولولو. د دې لاندې یو بل اپشن د سنوس په نامه باندې ده چې دا هم د جیمیل یو مهم اپشن ده. د دې کار دا ده چې موږ ته هغه ایمیلونه چې موږ نه دي لوستلي یا موږ وخت نه ورته درلوده په ټاکلي وخت موږ ته رایاد کړي. یعنی کله چې موږ ته یو ایمیل راځي موږ د هغې د ځواب یا لوستلو لپاره وخت نه لرو، هغه سنوز کوو او هغې ته وخت ورکوو. نو وروسته سنوز موږ ته دغه ایمیل په همغه ټاکلي وخت باندې بیرته رایادوي او د یو نوي ایمیل په توګه باندې موږ ته په انباکس کې ښکاره کوي. له دې څخه وروسته یو بل اپشن امپورټنټ ده. عموما هغه ایمیلونه چې د جیمیل ویب سایټ یا دغه کمپنۍ مهم وګڼي موږ ته امپورټنټ ته رالیږي او ځینې ایمیلونه موږ هم امپورټنټ کولی شو. یعنی دا چې څه ډول امپورټنټ کیږي هغه به موږ وروسته نورو ویډیوګانو کې به خبرې ورباندې وکړو. خو په دې کې عموما مهم ایمیلونه ساتل کیږي چې یا جیمیل خپله هغه مهم وګڼي. یعنی ځینې کسانو سره تاسو ډیر ایمیل کوئ یا دغه ایمیل ډیر ځوابوئ یا په اصطلاح باندې هغه تاسو ته ډیر ایمیلونه کوي یا ډیر خلاصوئ، نو جیمیل پریکړه کوي چې دغه کس تاسو لپاره مهم ده او دغه ډول ایمیلونه تاسو ته امپورټنټ ته لیږي. نو موږ هم کولی شو چې یو ایمیل امپورټنټ ته ولیږو. او یو بل اپشن تاسو ګورئ چې لاندې د سینډ په نامه باندې ده. تاسو ټول به دې باندې پوهیږئ. عموما هغه ایمیلونه چې موږ یې چاته ولیږو او عموما هغه ایمیل هغه کس ته ورسیږي، نو دغه ایمیل د سینډ دغه برخې ته راځي او کله چې موږ سینډ باندې کلیک کوو دلته موږ ته ښکاري او موږ یې له دې ځای څخه لیدلی شو چې زموږ ایمیل پلني ته رسیدلی ده. یو بل اپشن د سکیجول په نامه باندې ده. د دې په ذریعه سره موږ کولی شو چې په ټاکلي ورځ او په ټاکلي نیټه او په ټاکلي وخت باندې یو ایمیل چاته ولیږو. یعنی تاسو له مخکې نه یو ایمیل لیکئ خو نه غواړئ چې همدغه شیبه یې ورته ولیږئ، نو د هغې د سینډ وخت چې ده تاسو دلته سکیجول کولی شئ. بیا وروسته په همدغه ټاکلي وخت باندې ستاسو ایمیل لیږل کیږي. او یو بل اپشن هم د آوټ بوکس په نامه باندې ده. عموما کله چې تاسو یو ایمیل ډیزاین کړئ، یو ایمیل ولیکئ او هغه ایمیل سینډ کړئ، یعنی د سینډ اپشن ووهئ، تر هغې پورې چې دغه ایمیل هغه کس ته نه وي رسیدلی، د سینډ هغه برخې ته نه ځي چې موږ وړاندې خبرې ورباندې وکړې، بلکې موږ ته به په آوټ بوکس کې ښکاري. یعنی کله چې دغه ایمیل په مکمله معنا اړونده کس ته ورسیږي له آوټ بوکس څخه به خارج شي او سینډ ته به لاړ شي. که چیرته تاسو یو ایمیل چاته ولیږئ او تر هغې چې سینډ ته نه وي راغلی، د سینډ په برخه کې تاسو ته نه وي ښکاره شوی، نو تاسو ډاډه اوسئ چې تاسو ایمیل هغه کس ته نه ده لیږل شوی. تاسو بیا راشئ آوټ بوکس کې وګورئ، ستاسو ایمیل به په آوټ بوکس کې پروت وي. د ډرافټ برخه ده. په دې برخه کې عموما نیمګړي ایمیلونه ظاهره کیږي. یعنی تاسو یو ایمیل چې کله لیکلی وي هغه نیمګړی وي، سینډ کړی مو نه وي، نیمه برخه مو کړې وي او نیمه برخه پاتې وي، نو دغه ډول ایمیلونه د ډرافټ برخې ته راځي او همدلته ذخیره کیږي. تاسو بیرته کولی شئ چې هغې کې ایډیټ وکړئ او بیرته یې سینډ کړئ
همدارنګه آل میل یو بل اپشن ده. عموما ټول ایمیلونه که تاسو ته په پریمري ډول باندې راغلي دي، سوشل دي، پروموشنز دي، اپډیټس دي، یا د دې سربیره نور کوم ډول ایمیلونه دي هغه به د جیمیل په دغه اپشن آل میل کې هم پراته وي. یعنی ستاسو په جیمیل ته چې هر څومره ایمیلونه راغلي دي او د دغه ایمیلونو هره بڼه ده، نو هغه به تاسو ته په آل میل کې هم په ټولیز ډول باندې ښکاري. یو بله برخه د سپام په نامه باندې ده. عموما هغه ایمیلونه چې جیمیل کمپني وپوهیږي چې تاسو پورې تړاو نه لري، تبلیغاتي مسایل دي، پروپاګاندا ده، یا ممکن تاسو ورته د ایمیل تاسو ته د ایمیل د رالیږلو اجازه ورنه کړئ، نو دغسې ایمیلونه د سپام فولډر ته رالیږي. یعنی تاسو نه غواړئ چې هغه وګورئ، او تر څو چې تاسو سپام کې هغې ته ریپلی ونه کړئ یا تاسو معلومه نه کړئ چې تاسو غواړئ یا نه غواړئ، تر هغې پورې د هغوی ایمیلونه سپام ته راځي. خو که چېرته تاسو وغواړئ چې تاسو ته ایمیل وکړي، بیا کیدل شي چې تاسو ته دغه ایمیلونه پریمري ته هم راشي. له هغې څخه وروسته د بین په نامه باندې یو بل فولډر ده. کله چې تاسو کوم ایمیل ډیلیټ کړئ، هغه به تاسو ته دلته په بین کې ساتل کیږي. یعنی دلته به هم وي، تاسو بیا هم کولی شئ راشئ دلته وګورئ، او که په غلطۍ کې هم تاسو نه چیرته دغه ایمیلونه ډیلیټ کیږي، نو تاسو بیا کولی شئ راشئ بین کې هغه وګورئ او پیدا یې کړئ. یو بل اپشن د منیج سبسکرایبشن په نامه باندې ده. دلته تاسو کولی شئ چې هغه سبسکرایبشن چې تاسو مثال په تور باندې کوم سایټونه مو سبسکرایب کړي دي یا کوم څه شی مو سبسکرایب کړي دي، د هغې په ذریعه سره تاسو ته بیا ایمیلونه راځي، نو تاسو کولی شئ هغه له دې لارې مانیج کړئ. یعنی کولی شئ هغه له سبسکرایبشن څخه وباسئ، یعنی د هغې هغه سبسکرایبشن ختم کړئ، او یا نور هر څه ډول تغیرات چې تاسو وغواړئ په هغې کې رامنځته کولی شئ. ځینې وختونه داسې کېږي چې یو څوک تنګېږي، له یو سایټ څخه ایمیلونه ورته راځي او هغه نه غواړي چې هغه ایمیلونه ورته راشي، په ورځ کې څو ایمیلونه ورته راځي، هغه کولی شي لنډ په دې باندې کلیک وکړي او دلته د هغې هغه سبسکرایبشن چې ده هغه ورختم کړي. یو بل اپشن چې دا کلندر په نامه باندې ده، لاندې به تاسو ته ښکاري. کلندر چې دا عموما انلاین کلندر ده. تاسو کولی شئ چې له دې لارې مختلف کارونه پلان کړئ، د هغې لپاره وختونه وټاکئ، میټینګونه برابر کړئ، خپل سکیجول له نورو ملګرو سره شریک کړئ. یعنی د وخت همدارنګه د کارونو د برابرولو د هغوی لپاره د وخت د ټاکلو لپاره مختلفې چارې ترسره کولی شئ. او کانټاکټس ده، کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړئ، تاسو ته یو اپ ډاونلوډیږي چې کولی شئ په هغې کې د ایمیل اړوند کوم کانټاکټس چې تاسو سره دي هغه ځای پر ځای کړئ، او بیا یې د هغې لارې په اسانه پیدا کولی شئ. لاندې هم د سیټینګز او د هیلپ اینډ فیډبک برخې دي چې دې باندې به هم انشاءالله وروسته خبرې وکړو. درنو لیدونکو، یو بله برخه په لاندې برخه کې تاسو وګورئ، د کامپوز په نامه باندې ده. دا د ایمیل هغه مهمه برخه ده چې له دې لارې موږ خلکو ته ایمیلونه لیږو. یعنی کله چې موږ غواړو چاته یو ایمیل ولیږو، نو په کامپوز باندې کلیک کوو او همدلته هغه ایمیل ته ټایټل ورکوو، د اړوند ایمیل ادرس یې لیکو، او بیا د ایمیل متن لیکو، او بیا که کوم څه غواړو ور ولیږو هغه لیکو. نو په دې طریقه سره موږ خلکو ته ایمیلونه لیکو. نننۍ ویډیو تر همدغه ځایه وه. راتلونکو ورځو کې به انشاءالله په دغه ټولو اپشنونو باندې بیل بیل کار کوو او بیلې بیلې ویډیوګانې به ورباندې جوړوو. ډېره مننه.